سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د آیرلینډ پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره افغان لوبډلې اعلان شوله. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د آیرلینډ پر وړاندې د راتلونکي یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د مهالوېش له مخه به دغه لوبې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د فروري میاشتې په 28مه نیټه په متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار کې پیل شي چې د راتلونکي مارچ میاشتې تر 3مې نیټې به دوام ومومي. د آیرلینډ پر وړاندې ټیسټ لوبو کې افغان لوبډله کې رحمان الله ګربز هم لوبډله کې اضافه شوی دی چې د افغانستان لوبډلې لپاره به لومړی ټیسټ لوبه ترسره کوي. د نوموړي ترڅنګ شیلاس لیګ بریک توپ اچوونکی خلیل احمد هم لوبډلې کې اضافه شوی دی چې کورنۍ فرسټ کلاس سیالۍ کې ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې کړې دي چې په 18 پوړیو کې 40 ویکټې اخیستې دي او داسې تر ټولو ښه توپ اچونه د 125 منډو په بدل کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. او بل چټک تیز توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحمنزی له دې وړاندې د بنګلادیش پر وړاندې ټیسټ لوبو برخه و، خو اوس لوبډله کې اضافه شوی دی. خو نور دوه چټک تیز توپ اچوونکي امین احمدزی سلیم صافی د سریلانکا پر وړاندې ټیسټ لوبو کې ټپیان شوي دي، خو اوس د آیرلینډ پر وړاندې لوبو کې نه دي ټاکل شوي. د افغان لوبډلې 14 کسیزه نوملړ کې حشمت الله شاهدي لوبډلمشر احمدشاه زرمتی، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، اکرام علي خیل، ابراهیم زدران، نورعلي زدران، بهیرشاه محبوب، ناصر جمال، کریم جنت، ظهیر خان پکتي، ضیاء الرحمن اکبر، خلیل ګربز، ابراهیم عبدالرحمنزی، نجات مسعود، نوید زدران شامل دي. دا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نهمه ټیسټ لوبه ده چې ورپسې به د روان کال د ملي لوبډلې له بنګلادیش سره هم 2 ټیسټ لوبې ترسره کړي. بیا به د نیوزیلینډ لوبډلې سره 1 ټیسټ لوبه ترسره کړي، خو د زمبابوې لوبډلې سره هم 2 ټیسټ لوبې ترسره کوي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه کال کې ډېرې ټیسټ لوبې لري او د غټو ټیمانو سره لري. ستاسو په نظر د آیرلینډ پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبه لپاره څنګه لوبډله انتخاب شوې ده؟ زما په نظر خو ډېره خوندوره زبردسته لوبډله ده چې لوبډلې ته رحمان الله ګربز هم راغلی دی چې رحمان الله ګربز د ټیسټ لوبو وړتیا لري. تاسو په ورځنیو لوبو کې وګورئ چې رحمان الله ګربز ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه کولی شي. نو رحمان الله ګربز په هر فارمټ کې لوبه کولی شي، هغه که 100 اوریزه وي که 50 اوریزه وي که ټیسټ لوبه وي، نو انشاءالله رحمان الله ګربز په ټیسټ لوبو کې ښه ځلیږي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.